ځلما تازه خپل نوي کور ته کډه شوې ده. هغې خپل دوستان میلمانه کړي دي څو د نوي کور خوښي ورسره شریکه کړي. د هغې ملګری بری غواړي له دې سره د یوې المارۍ په تړلو او ځای پر ځای کولو کې مرسته وکړي. د شپې شاوخوا 11 بجې د ځلما ګاونډی دروازه ټکوي. هغه غوسه ښکاري. د ارامۍ وختونه Ruhezeiten. په جرمني کې د غږ لوړولو اندازه د قانون په وسیله تنظیمیږي. د دې قانون په وسیله د ارامۍ وختونه یا Ruhezeiten په نښه شوي دي. په عمومي توګه د شپې له 10 بجو بیا د سهار تر 6 بجو باید د غږ د لوړوالي اندازه له 40 ډیسیبل لوړه نشي. دا اندازه د کوټې د غږ له اندازې سره برابره ګڼل کیږي. پر دې د پاسه سهار وختي یا د ورځې په منځ کې هم ځینې وختونه د ارامۍ وختونه بلل کیږي. دا خبره بیا په هر ایالت کې توپیر کوي. ځلما باید د خپل کور د کرایې په تړون کې وګوري چې نور د کوم ارامۍ وختونه باید په پام کې ونیول شي. دا وختونه د کور مقررات یا هاوس اورډننګ نومیږي او ډیر وخت یې په اړه معلومات د ودانۍ په دروازه یا دهلیز کې نښلول شوي وي. د ارامۍ په وختونو کې د منع شوو غږونو داسې لړ نشته چې ټول جزئیات ولري، خو په عمومي توګه باید له لاندې کړنو ډډه وشي. په لوډ سپیکرونو کې په لوړ غږ میوزیک غږول، په لوړ غږ د موسیقۍ آلو غږول، د لوښو یا کالیو وینځلو یا نورو لوړ غږ لرونکو برېښنایي وسایلو کارول، د چمن ریبل، په زور غږېدل یا چیغې وهل، سوټک وهل، برمه کول یا یو څه جوړول چې لوړ غږ ولري او ډیر اړین نه وي. د ماشومانو ژړا یا چیغې بندول ناشوني دي او د ارامۍ وختونو خرابونکي نه بلل کیږي. د یو اصل له مخې به دا ښه وي چې له یوې میلمستیا وړاندې خپلو ګاونډیانو ته خبر ورکړئ، ښایي دوی هم ستاسې په پارټۍ کې ګډون وکړي.